د ملنډو وهلو وخت نه دی ډلګۍ مشره. څه ډول چې تاسې فکر کوئ حالت له هغه نه ډېر جدي دی. نازا هیڅ خیرات نه دی. څنګه یې ووایم رازیلانه بازار کې به همدا چا نه ورکړی. ډېر څه به وګورې چې باور به دې پرې رانه شي. هغه رازیلان چېرته دي؟ ها چېرته دي ووایه. څه خبره ده؟ تاسو په دې کار کې ما ته هیڅ ونډه نه راکوئ. پر احتیاط چې له خلکو نه په اقرار اخیستلو کې زه ډېر مهارت لرم. دا چې څوک د چا ژوند په دوزخ بدلوي اوس به یې وګورې رزیلې بې شرفې. ما ته غوږ شه پام کوه چې داسې ونه کړې. اصلې تا ته وایم ځواب راکړه. اصلې جلیلا زرکوئ. بام دی وتښتئ. عمره پیکا د لازې بم لوبه بیا په دردو غوړل شوه. دا لوبه ډېره اغېزناکه ده. هم ډېره په زړه پورې ده او هم ګواښونکې. رزیلانو برید شوی وتښتئ. راځئ 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 راځه. اوس نو ماته وګوره دا خو عسکر دی. یو بل حرکت هم شته. رزیلانو په یو حرکت هم نه پوهېږئ. خبره ده. ماشه هغه هلک دلته نشته. جلیلا قمندان صاحب هغه هلک دې ځایونو کې نشته. جلیلا موږ هم پیدا نشو کړی. دا هلک مو ولې دلته راوستی؟ د دې لپاره چې نازا حل ونه وای. دا یو ضمانت دی قمندانه. دا هلک موږ ته یو لوی مصیبت پیدا کوي. وروسته بیا ګړنګ کې واچوه. ګوره اوریش قمندانه دا دروسه لا ماشوم دی. ها رزیله قمندان ته عقل مه ښیه. څه چې درته وایي هغه وکړه. په سترګو دی لا قمندانې.
څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ مخکې شئ. دلته څه خبره ده؟ داسې وکړئ، داسې وکړئ. دا خو ټنګریان دي. قمندان صاحب د ګیدړانو مشر د باندې راووته. ومې لیده جالله کېدای شي هغه هلک هم اسمته کوي. داسې وکړئ، مه پرېږدئ چې مخې ته راشي. هلک راولئ، هغه هلک د دوی مخه نیسي. جالله هلک زموږ په وړاندې کاروي. هغه کار ماته پرېږده قمندان صاحب. ساقي سلو ته څوک نه پرېږدي قمندانه، هلته چې هر څوک دننه شي وژل کېږي. ها زر کوه، ډاره نه. سمه ده. دا لیونی خو موږ پسې را روان دی. مرسته ته کسان راغلل قمندانه. سر کپتانه، هغوی موږ ته رانږدې کېږي. څه ته په تمه کېږئ. راکټ ورکئ، زر کوئ. سمه ده وارش قمندانه. ماشه د پورتنه کسانو را باندې څه کوو؟ زر کوئ، مخه یې ونیسئ. نږدې کېدلو ته یې مه پرېږدئ، پام کوئ. جالله موږ د برید لاندې راولي. زر کوئ. قمندان صاحب باید سمڅې ته پرېږدو چې نږدې شي. زما ساتنه وکئ. سمه ده ماشه. سر کپتانه، هغوی موږ ته رانږدې کېږي. څه ته په تمه کېږئ. راکټ ورکئ. سمه ده وارش قمندانه. راکټ چې راکټ ورکه. راکټ قمندان صاحب. ماشه زر کوه ماشه، پاڅېږه ماشه. ډلګی ماشه. ماشه زر کوه، یو څه ووایئ. هلته څه خبره ده یا؟ هغوی ولې اوس هم نه پاڅېږي؟ قمندان صاحب دوی خو نه دي مړه شوي. داسې وکړ. والله چې فکر مې خراب شو، والله چې فکر مې خراب شو. د دوی مخه ونیسئ. برید وکړئ زمریانو، نن یو ورځ ده، مردارې کوئ. مخکې ځو، زر کوئ. میدان ته شئ رجلانو.
ژوندی وتښتئ. قومندان صاحب له دې ځای نه ځو. دوی څه ډول بلاوې دي؟ جلاله پام کوئ. هغوی موږ ته پرېږدئ قمندان صاحب، تاسې هلک وګورئ. حذر کوئ، حذر کوئ. راغلم زما رایا. سردار وروره، سردار وروره، زه پوهېدم چې تاسو دلته راځئ. ښه یې زما رایا که نه؟ هغه نه کنویشن کشیان ورنه وه که نه، هغه زه وتښتولم. پوهېږم زما رایا، پوهېږم. ته ښه یې ها؟ مه ژاړه، هلکانو سره ژړل ښه نه ښکاري، سمه ده؟ د ډېر نه ژاړم وروره، د خوشحالۍ نه ژاړم. واخله جګړن سردار تا سره خبرې کوي. سرداره نازا زوی مو درته وژغوره، حالت یې ښه دی. مخابره ولکانته ورکه سرداره. زویا نور نه ماته زوی مه وایه، په ما چې هر څه وشول ستا د بدو کړو له امله وشول. خیر د داسې خبرې مه کوه زویا، دا چې زه تا غوندې ترهګره مور لرم شرمېږم. نور له ما سره خبرې مه کوه. نازا ولکان ښه دی، اندېښنه مه کوه، په لږ وخت کې به ارام شي. سرداره 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 هم نمره بسته خبره راکړه. زوی مې او سردار کولی شي چې زما ژوند ته بدلون ورکړي، خو دواړه له مانه ډېره کرکه کوي. دلته دی زما ګرانه زمریه، څنګه یې ګرانه؟ د رازیلانو مشر وتښتېده قمندان صاحب، شاهین هم په دې ځایونو کې نه و. ډاکټره ولکان ښوونځي ته لېږو. سمه ده مشره، اندېښنه مه کوه، زه دا کار کوم. شاهین لټوو، لرې نه شي تللی، همدلته به چېرته وې. امره پر ځای کې قمندان صاحب. داسې نشي کېدلی، اصلا داسې کار نشي کولی. هغوی څنګه په بم والوزول؟ هاویل 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 شاهینه هاویل شاهینه ډېر شکر چې تاسو ښه یې. اصله لیونې شوې وه، ډېره وډاره شومه شاهینه. ته ژوبله شوې؟ دا جلې خو بیخي لیونې شوې. دا د هغې ګناه نه ده شاهینه. کله چې بم چاودنه وکړه هڅه مې وکړه چې لاړه شم په اړه راواخلم، خو بریالی نه شوم. اوس پاڼو پسې مه ګرځه، مهمه نه ده. داسې څنګه وشول؟ اصلي څنګه داسې کار وکړ؟ تا سره په مخابره کې خبرې کولې، دا چې وروسته بیا څه وشول نه پوهېږم. مخکې له دې نه چې بم چاودنه وکړي موږ یې له کور نه وویستو، لکه چې زړه کې څه ګرځېدلي وو. السلام علیکم. السلام علیکم. تا زه دې حالت ته ورسولم شینا، پایله به ته اوس وګورې، پوه شوې؟
پاتې و چې یوه بېګناه ښځه یو ماشومه مې وژلې وای نږدې مې قتل کړی و خدای ما څنګه د هڅه وکړه خدایا ما وبخه نور نشاین مړ شوی زما لپاره ختم شو بیا هغه نشهیي ګولۍ هم نه کاروم توبه وباسم توبه ویستونکی ته خوښوي خدایا ما وبخه خدایا ته له ما سره مرسته وکړه خیر دی خدایا لعنتی وي پتا اله ځل کوئ مخکې له دې نه مو چې سونګریان ونیسي باید له دې ځای نه لاړ شو سونګریان موږ پسې نه راځي هغوی اوس شیان پسې ګرځي قماندانه شاهین د کمپ نه ورک شو سونګریانو په کمپ برید وکړ عجیبه کار نه دی دیلا ته په شاهین شک کوې خو ته هغه زموږ منځ ته راوسوارش قماندانه همدارنګه ته یې ځامه شوی وې هغه ډاډمان کس دی خو په دې کار کې ان په پلار مې هم باور نه کوم که داسې کومه خبره وي نو موږ ورسره حتما حسابي کوو وارش قماندانه ګورګر یو اجل دوام ورکه اصلي بیا څه خبره ده سردار وروره دیلال خپل قماندان سره له یوې ډلې ترهګرو سره د څوک څوکلي نه تېرېږي د هغوی خبرې مې واورېدلې تاسو د هغوی په کمپ برید کړی ستاسو په اړه یې خبرې کولې شاهین وزیر ورسره دی نه سردار وروره دا ووایه چې ته هلته څه کوې جلی جلیل وروره زه دا خبرې بیا وروسته کوه اصلي اوس هغوی وڅاره له شاهین سره یو ځای کېږي اصلي پام کوه چې نښته ورسره ونه کړي یو واضح وې سره پوه شوې سمه ده جلیل وروره جلیله دا جلی په خبره نه پوهېږي تر څو چې هغه په خبره پوهېږي په موږ به یو خروار خاورې پرتې وي قمندان صاحب او ته رښتیا وایې ملګریا خو هغه جلی رواني ستونزه لري خپل د عادلې له لاسه ورکړی فکر بیخي ګډوډ شوی د هغه شاهین نومې خاین عمله شاهین نومی خاین د رازیلانو مشر وخته البته چې هغه خاین ته خپله سزا ورکوو ډاکټره زر کوئ چې زه کله چې درملنه د خلاصه شوه عایشه بېرته له هغه ځای نه راخلو ډېره ډاره شوې وروسته یې خپلې نیاته پرې دوهاوي رښتیا وایي ښه کار کوي شاهینه زه خپله روغتیایي مرکز ته ځمه شاهینه تلویزیون کې هر چا ته لیدلی کیدای شي چې څوک دې وپېژني سیمه کې ګرځېدل درڅخه نه دي ټاپ دې خراب دی وینه ضایع کوي روغتیایي مرکز به هم دلته چېرته وي کولی شي چې هلته پاتې شي لږه لاره پاتې سنګوریان زرکوه ځان پټ که خدای مو ووهه را روان دي مو پیدا کوي زرکوه همې راځه چې ځو تختو شاهینه زرکوه هوارې سیمې ته راووتو دلته مونږ ویني زر باید چېرته ځان پټ کړو هلته یو کور دی زرکوه راځه دلته پټېږو دفتر کې مې ډېر کارونه پاتې دي فاراناز لږ بیړه وکړه ګرانې زه ځان تیاروم لږ په تمه شه نه جدي
که له پټې کامرې نه خبر شي هر څه به ختم شي. ته څه کوې فرناز؟ دا تبلو مې ډېره خوښېږي نجاتي. دا چې وینم د ایران ژوند مې را په یادېږي. تا ته یې ډالۍ کولی شم؟ نه نه همدارنګه بیا به هم راشو. خو زموږ د موقتي نکاح وخت نن ختمیږي. یوه اونۍ نوره به هم وځنډو څنګه؟ په پیسو سره که نه؟ دا واخله زرکه واخله یو اونۍ مو نوره هم وځنډوله. خو یوې خبرې ته د پام وي نجاتي چې چاته حال ونه وایې. دا خبره دې زموږ منځ کې ته لیونې شوې دا حال څوک چاته وایي؟ کار وشو. دا د یوې اونۍ لپاره مې وځنډوله. زرکه وځو. زرکوه چې ځو. ته هغه خاین چې تلویزیون کې ښودلی وې بمونو ته د چاودنه ورکړې. پام کوه ته څوک یې ها؟ دا ولې سوال دی؟ او ته څوک یې؟ دا زما شرعي نکاح شوې مېرمنه ده. ما ته وګوره ولسواله مېرمنه مې ټپي ده وینه ضایع کوي. هغه روغتیایي مرکز ته بوزه درملنه یې وکړه وروسته یې بیا بیرته راوله تر څو چې د بیرته راځي مېرمنه به دې له ما سره وي. که کومه تېروتنه دې وکړه مېرمنه دې وژنه. ښه ده مېرمنه دې زه د چا په نوم هغوی ته وپېژنم شکمن کېږي. د ولسوالۍ مشر او مسؤل ته یې څوک له تا نه پوښتنه نه کوي. ورته ووایه او بېچاره او بېکسه مېرمنه ده. سمه ده؟ سمه ده سمه ده ستونزه نه غواړم. راځه مېرمنې راځه. هاوی مه ډارېږه هېڅ هم نشي کولی. هېڅ اندېښنه مه کوه. سمه ده؟ سمه ده. ته هم مخکې شه. زرکوه سمه ده زرکوه سمه ده. مېرمنې شاته چې کوم شال دی هغه دې په مخ واچوه چوکۍ کې وغورځېږه. دا موټر به یو ځل وګورو قومندان صاحب. څنګه کوئ دلته د ودرولو لپاره د بل موټر پیدا نه کړ چې اوس د ولسوالۍ موټر دروي هغه د ولسوالۍ مسؤل دی. وبه ګورو چې په رښتیا ولسوال دی او که نه. خیرات دی عسکره کومه ستونزه ده؟ که کومه ستونزه نه وای موږ تاسې درولې ښاغلی ولسواله. شاته چې کومه مېرمنه پرته ده هغه څوک ده؟ ګوره عسکره د دې ځای تر ټولو مشر زه یم. له ما نه پوښتنه نشي کولی. دلته زه له تاسو نه پوښتنه کوم. وکه د څه شي پوښتنه کوې؟ ته دلته څه کوې عسکره؟ ته په کوم صلاحیت سره د ولسوال موټر دروې او ترې پوښتنه کوې ها؟ جلیله ته دې خواته راشه. ښاغلی ولسواله موږ دوه تښتېدلي کسان لټوو.
دلته پلټنه کوئ لکه هم خبره مه لویوئ. میرمنه مې ناروغه ده، موږ باید روغتیایي مرکز ته ځان ورسو. اوس نو اجازه راکړئ چې موږ لاړ شو. ډاکټره مهرباني وکړه مشره. د ښاغلي ولسوال میرمنه ناروغه ده، کیدای شي شاجلې مرستې ته اړتیا ولري، یو ځل یې وګوره. سمه ده مشره، زه هم دا وځه ښاغلی ولسوال مېرمنه ګورم. ودرېږه، نه یې غواړم عسکره، ستا سره خو درمل هم نشته. له مخې مې لرې شئ، زه ځم، که نه نو ستاسې په اړه شکایت کوم، خبر اوسئ. زموږ موخه ستاسې میرمنې سره مرسته کول دی. نه یې غواړم عسکره، تاسې لاړ شئ، هغه کس ونیسئ چې تلویزیون کې په اړه راپورونه خپرېږي. موږ یې هم لټوو، لکه چې چېرته دې لیدلي. څو شېبې مخکې زما لاره نیولې وه، زه ترې وتښتېدم، دې خوا ته د غره لور ته لاړ. جلیله موټر ته اجازه ورکړئ چې لاړ شي، موږ هم ځو هغه شیان پیدا کوو. امرم پر ځای کې قمندان صاحب مهرباني وکړئ، ښاغلی ولسواله مهرباني وکړئ. ښاغلی ولسواله په مخه دې ښه شه. هر چېرته چې لیونی وي راځي موږ سره مخامخ کېږي. توبه یا خدایه یا رسول الله. جلیله ورپسې مه ګرځه، موږ باید خپل کار وکړو. اصلي حالات څنګه دی؟ ته چېرته یې؟ زه هرچېنې سیمې ته ښکته کېږي وروره. موږ نږدې یو. شاهین هم هلته تا ته درځي، پام کوه. سمه ده، موږ راځو، پام کوه چې ودې نه ویني، پام کوه. سمه ده سردار وروره. دا رازیلان چېرته ورک شول؟ دې کار ته وګوره. زر کوئ چې ځو. ودرېږه. څه وشول عسکرې؟ لکه چې شاهین لټوې ها؟ دا ونیسئ بویځئ. مخکې شه، مخکې شه، مخکې شه. ستا نوم شاهین دی که نه؟ ته زما نوم څنګه پیژنې؟ زه په هر څه پوهیږم. زما نوم هم فرناز دی. ساتری کول غواړې ګرانه؟ چاکیات مو وایي ته لیونې شوې، ته یو واده شوې مېرمنه یې، ته پوهېږې چې څه وایي، ځه لاړه شه. ارامه اوسه ګرانه، اندېښنه مه کوه. نجاتي د مېرمنې درملنه دې کوي راولي یې. عسکرو ته هم حال نه وایي. که خلک خبر شي چې ما سره موقتي نکاح تړلې نو رسوا کېږي. له دندې نه هم ګوښه کوي. د همدې له امله د مېرمنې درملنه دې کوي، په ارامۍ سره یې بېرته راولي. موقتي نکاح څه ته وایي؟ د ملا نکاح مې اورېدلې، د مؤذن نکاح مې اورېدلې، ان رسمي نکاح مې هم اورېدلې ده. دا موقتي نکاح څه ته وایي؟ ګوره داسې درته وایم شاهین جانه، دا د جوړ جړي نکاح ده. یعنې هر څو ورځې هر څو ساعته چې غواړې. له ښاغلي ولسوال سره مې هم د یوې اونۍ لپاره معامله کړې وه، نن ختمه شوه. یعنې مجرده یم. که غواړې زه به له تا سره هم موقتي نکاح وتړم. د څه شي موقتي نکاح؟ توبه توبه، ته د کوم ځای نه یې؟ بل هېواد نه راغلی یم. ترکیې کې مې له سلګونو دولتي چارواکو سره موقتي نکاح تړلې. ظالر شه جلی، توبه توبه. ته څومره احمق یې شاهینه؟ زما غو نجلۍ دې پیدا کړې بیا هم ناز کوې ها؟ رزیلې ما ته وګوره رزیلې، زه د هغو هلکانو نه نه یم چې ته فکر کوې. ته څه ډول هلک یې؟ زه نه پوهېږم. ګوره رزیلې،
ښه یې که نه ښه یم شاهینه. ډېر شکر. بلوزې ولې څیرې شوه شاهینه؟ کومه مهمه خبره نه ده. دروازه کې بند شو. زر کولی دې ځای نه ځو. که څوک خبر شي چې تا له ترهګرو سره مرسته کړې ته تباه کېږې ولس والا. مه غوسه کېږه نجاتي. زه هېڅ چاته څه نه وایم. هر څنګه چې وي یوه اونۍ نور هم زما خاوند ګڼل کېږي. دیلا ته چېرته یې شاهینه؟ مېرمنه مې ناروغه وه هغې سره بند شوم. سونګوریانو په کام برید وکړه. موږ هم خپل ځای بدل کړ. کارتال غونډۍ که چې کوم کم دی هلته راشه. د عسکر یو کس هم وژنو. زر دلته راشه. اصله ځواب راکه اصله. اصلي اعصاب مې مه خرابوه. زر کوه ځواب راکه. ځواب راکه. جالیله دا ځواب نه راکوي. لکه چې بیا یې چېرته ګلان کرلي. ماشا تاسې ولې داسې سمدلاسه منفي فکر کوئ؟ یعنې کیدای شي چې داسې هېڅ کومه خبره هم نه وي شوي. څه ووایم یا کیدای شي چې د مخابرې چارج خلاص شوی وي ملګریا. یعنې سمدلاسه باید منفي فکر ونه کړو. د دې بیچاره عسکر دردونکې پایله راورسېده. تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې تا به ستا پخوانی کوژدان وژنې ګرانې. افسوس ډېر افسوس. د سونګوریانو د ډلې یوه عسکره او د نښان ویشتونکي دردونکې پایله څومره دردونکې ده. رزیلې زه له مرګ نه ډارېږم. ستاسو غوندې د دوو پیسو خلکو د وسلې نه چې کومه ګولۍ راوځي هغه ما دردوي. رزیلې ستاسو ځان کې چې کوم مکروب دی هغه د ګولۍ د زهر نه ډېر ګواښونکی دی. لیونۍ نجلۍ جلۍ خبرو ته د پام کوه که نه نو دا ژبه به دې پرې کړم. تا زه مجبوره کړم. تا زه مجبوره کړم جلۍ. شاهین قماندان کمتر ورسېده دیلا قماندانې. وای ګرانه موږ د سونګوریانو له برید سره مخ شوو. د نازا زوی هم واخیسته خو ته هېڅ نه ښکارېدې. کورې راته په بمونو والوځوو. مېرمنه مې ټپي ده هغې سره بند شوم. دا کار ستا هغې پخوانی کوژدنې وکړه؟ ښه تاسې څوک وژنئ؟ ډاله یې ده خو ته به یې وژنه شاهینه. راځه ګرانه راځه. اصلي رزیله بې شرفه. د وژلو لپاره موږ تا ته په تمه وو. حاله زر کوه شاهینه. دا جلۍ باید زر ووژنې چې نور درد ونه ویني. خوله دې خلاصه که. خلاصه که راکه که نه پرېږدی. سمه ده ځه لاړه شه. شاهینه څه ته په تمه یې؟ تاسې کار مه لرئ. دا نشې وژلی راته ووایه زویه. ته دا کار کولی شې شاهینه؟
دا چې زما لاسونه تړل شوي دي ته ما ویشتلی شې؟ نه ته مې مه وله رزیله، زه نه غواړم چې ستا په ګولۍ ووژل شم. تاسو مې وولئ، تاسو مې وولئ، زه له مرګ نه نه ډارېږم، خو د دې رزیل په ګولۍ وژل کېدل نه نه، په دې کار زه ډېره ډارېږم. نه تاسو مې وولئ، درته وایم تاسو مې وولئ. آرامه اوسه. صبر وکړه ګرانه، اورم دوام ورکړه. ته څنګه پوهېږې؟ سمه ده، ته په هر څه پوهېږې. موږ هغه عسکر زر تر زره وژنو. سمه ده، پوه شوم، سمه ده. سمدلاسه یې پیلوو. دا جلۍ به نازا موږ ته بیرته راولي. نیکمرغۍ کنه نو پرته له کوم ځان نه مې وژلې. د دې لپاره چې ستا غوندې یو رزیل ونه وژلم نو ډېره نیکمرغه یم. د سنګریانو هغه قمندان سره اړیکه ونیسه، ورته ووایه چې د دې جلۍ د ژوند په بدل کې هغه نازا غواړو. اصلې ځواب راکړه، جلۍ مړه شوې که څنګه؟ د ګیټ قمندان شاهین خبرې کوم. زموږ انقلابیون د دولت یو عسکره چې جاسوسي یې کوله نیولې ده. خاینه رزیله. دا چې ما سره خبرې نه کوئ نو زه خپله خبرې کوم. د سنګوریانو د ډلې عسکره دلته مونږ سره ده. خپلو خبرو ته پام کوه، د دې خبرو بدله درنه یوه یې واخلم بې شرفه. او ګوره تاسې اوس هم د سرزورۍ خبرې کوئ. ګوره سرداره، که اصله روغه رمټه غواړې نو کوم ځای ته چې زه غواړم نازه هلته راوله. رزیله چالاکي دې پرېږده خاینه، موږ په خاینانو باور نه کوو، موږ باید د اصلي غږ واورو. اورېدلی شي اورېدلی شي، خبرې وکړه چې غږ دې واوري. وشرمېدې وشرمېدې؟ دا چې موږ ته ونیولې خفه شوې؟ خبرې وکړه خبرې وکړه چې سردار دې غږ واوري. سردار وروره، تاسو د دې رزیل په خبره مه غولېږئ. ما ښیي هر څه چې غواړي به دې کي. هسې نم زه مړه شوې یم، ما پسې مه ګرځئ. که نور هېڅ هم نه وي کېدی شي چې شهیده شم او جنت ته لاړه شم. نیول شوې ده یا اصلې شهیدېدل دومره اسانه دی جلۍ؟ واوره خاینه، د نازا ورکول زموږ په لاس کې نه دي، نور نو نازا زموږ د لاس نه وتلی. د سنګریانو قمندانه، یا نازا راکئ یا دا جلۍ وژل کېږي. دا چې زه مې په پرېکړې څومره ټینګ ولاړ یم، د بریدونو نه به پوه شوی اوسې، نور نو څه ویلو ته نه لرم. سرداره ما ته غوږ شه، نازا باید موږ ته راوسپارئ، که نه نو ډلګی مشر به یو تابوت دې جلۍ ته تیار کړي. بې شرفه. آرامه اوسه ګرانې. ګوره بې شرفه، که د اصلي اوتار ویښتو ته زیان ورسېده ټوټه ټوټه دې کوم رزیله، ټوټې دې په مرغانو او لیوانو خورم. ګوره
که یو ساعت وروسته که زلکایا ته دی نازا موږ ته رانه واسته نو د اصلي د مړي لپاره مجبور یې چې یو تابوت راوړې سرداره رزیله تا زه وژنم وا دې اورېدل تا زه وژنم رزیله تبې امر پر ځای کې قومندان صاحب داسې نشي کېدلی اصلا داسې کار نشي کولی هغوی څنګه په بم والوزول هاوین 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 شاهینه هاوین شاهینه ډېر شکر چې تاسو ښه یې اصله لیونې شوې وه ډېره وډاره شومه شاهینه ته ژوبله شوې دا جلۍ خو بیخي لیونې شوې دا د هغې ګناه نه ده شاهینه کله چې بم چاودنه وکړه هڅه مې وکړه چې لاړه شم په اړه راواخلم خو بریالی نه شوم اوس پاڼو پسې مګر زه مهمه نه ده داسې څنګه وشول اصلي څنګه داسې کار وکړ تا سره په مخابره کې خبرې کولې دا چې وروسته بیا څه وشول نه پوهېږم مخکې له دې نه چې بم چاودنه وکړي موږ یې له کور نه وویستو لکه چې زړه کې څه ګرځېدلي وو اسامه ده اسامه ده تا زه دې حالت ته ورسولم شینا پایله به ته اوس وګورې پوه شوې پاتې و چې یوه بېګناه ښځه یو ماشومه مې وژلې وای نږدې مې قتل کړی و خدای مطلب د هڅه وکړه خدایه ما وبخښه نور نو شاین مړ شوی زما لپاره ختم شو بیا هغه نشهیي ګولۍ هم نه کاروم توبه وباسم توبه ویستونکی ته خوښوي خدایه ما وبخښه خدایه ته له ما سره مرسته وکړه خیر دی خدایه لعنتي وي پتا اوله زر کوئ مخکې له دې نه مو چې سونګریان ونیسي باید له دې ځای نه لاړ شو سونګریان موږ پسې نه راځي هغوی اوس شاین پسې ګرځي قمندانه شاین د کمپ نه ورک شو سونګریانو په کمپ برید وکړ عجیبه کار نه دی دیلا ته په شاین شک کوې خو ته هغه زموږ منځ ته راوسوارش قمندانه همدارنګه ته یې ځامن شوی وې هغه ډاډمان کس دی خو په دې کار کې ان په پلار مې هم باور نه کوم که داسې کومه خبره وي نو موږ ورسره حتما حسابي کوو ورش قمندانه گرگریو اجل دوا مرکز لبیت خبره ده
سردار وروره دیله له خپل قومندان سره لیوه ډلې ترهګرو سره د څوک څوک نه تېرېږي د هغوی خبرې مې واورېدلې تاسو د هغوی په کمپ برید کړی ستاسو په اړه یې خبرې کولې شاهین راځي سره دی نه سردار وروره دا ووایه چې ته هلته څه کوې جلۍ جلیله وروره زه دا خبرې بیا وروسته کوه اصلي اوس هغوی وڅاره له شاهین سره یو ځای کېږي اصلي پام کوه چې نښته ورسره ونه کړي یا بازې بې سره پوه شوې سمه ده جلیله وروره جلیله دا جلی په خبره نه پوهېږي تر څو چې هغه په خبره پوهېږي په موږ به یو خروار خاورې پرتې وي قومندان صاحب او ته رښتیا وایې ملګریا خو هغه جلۍ رواني ستونزه لري خپل د عدلې له لاسه ورکړی فکر بیخي ګډوډ شوی د هغه شاهین نومې خاین عمله شاهین نومی خاین د رازیلانو مشر وخته البته چې هغه خاین ته خپله سزا ورکوو ډاکټره زر کوئ چې زه کله چې درملنه د خلاصه شوه عایشه بېرته له هغه ځای نه راخلو ډېره ډاره شوې وروسته یې خپل نیاته پرېږدو هاوي رښتیا وایي ښه کار کېږي شاهینه زه خپله روغتیایي مرکز ته ځم شاهینه تلویزیون کې هر چا ته لیدلی کېدای شي چې څوک دې وپېژني زموږ کې ګرځېدل درڅخه نه دي ټاپ دې خراب دی وینه ضایع کوي روغتیایي مرکز به هم دلته چېرته وي کولی شي چې هلته پاتې شي لږه لاره پاتې څنګه یم زرکوه ځان پټ کړه خدای مو ووهه را روان دي مونږ پیدا کوي زرکوه هاوي راځه چې ځو تختو شاهینه زرکوه هوارې سیمې ته راووتو دلته مونږ ویني زر باید چېرته ځان پټ کړو هلته یو کور دی دې خواته د غره لور ته لاړ جلیله موټر ته اجازه ورکړئ چې لاړ شي موږ هم ځو هغه شاهین پیدا کوو امران پر ځای کې قومندان صاحب مهرباني وکړئ ښاغلی ولسواله مهرباني وکړئ ښاغلی ولسواله په مخه دې ښه کړه هر چېرته چې لیونی وي راځي موږ سره مخامخ کېږي توبه یا خدایه یا رسول الله جلیله ورپسې مه ګرځه موږ باید خپل کار وکړو اصلي حالات څنګه دی ته چېرته یې زهرجنې سیمې ته ښکته کېږي وروره موږ نږدې یو شاهین هم هلته تا ته درځي پام کوه سمه ده موږ راځو پام کوه چې ودې نه ویني پام کوه سمه ده سردار وروره د رازیلان چېرته ورک شول دې کار ته وګوره زر کوئ چې ځو ودرېږه څه وشول عسکرې لکه چې شاهین لټوې ها دا ونیسئ بویځئ مخکې شه ستا نوم شاهین دی که نه ته زما نوم څنګه پیژنې زه په هر څه پوهېږم زما نوم هم فرناز دی ساتیري کول غواړې ګرانه چاکیات مو وتلې ونې شوې ته یو واده شوې مېرمنه یې ته پوهېږې چې څه وایي ځه لاړه شه ارامه اوسه ګرانه اندېښنه مه کوه نجاتي د مېرمنې درملنه دې کوي راولي یې عسکرو ته هم حال نه وایي که خلک خبر شي چې ما سره موقتي نکاح تړلې نو رسوا کېږي له دندې نه یې هم ګوښه کوي د همدې له امله د مېرمنې درملنه دې کوي په ارامۍ سره یې بېرته راولي موقتي نکاح څه ته وایي د ملا نکاح مې اورېدلې د مؤذن نکاح مې اورېدلې ان رسمي نکاح مې هم اورېدلې ده دا موقتي نکاح څه ته وایي ګوره داسې درته وایم شاهین جانه دا د جوړ جړي نکاح ده
یعنی هر څو ورځې هر څو ساعته چې غواړې له ښاغلي ولسوال سره مې هم د یوې اونۍ لپاره معامله کړې وه نن ختمه شوه یعنی مجرده یم که غواړې زه به له تا سره هم موقتي نکاح وتړم د څه شي موقتي نکاح ها؟ توبه توبه ته د کوم ځای نه یې؟ بل هیواد نه راغلی یم ترکیې کې مې له سلګونو دولتي چارواکو سره موقتي نکاح تړلی ظالر شجلی توبه توبه ته څومره احمق یې شاهینه زما غو نجلۍ دې پیدا کړې بیا هم ناز کوې ها رزیلې ما ته وګوره رزیلې زه د هغو هلکانو نه نه یم چې ته فکر کوې ته څه ډول هلک یې زه نه پوهېږم ګوره رزیلې ښه کنه ښه یم شاهینه ډېر شکر بلوزه ولې څیرې شوه شاهینه کومه مهمه خبره نه ده دروازه کې بند شو زر کولی دې ځای نه ځو که څوک خبر شي چې تا له ترهګرو سره مرسته کړې ته تباه کېږې ولس والا مه غوسه کېږه نجاتي زه هېڅ چاته څه نه وایم هر څنګه چې وي یوه اونۍ نور هم زما خاوند ګڼل کېږي دیلا ته چېرته یې شاهینه مېرمنه مې ناروغه وه هغې سره بند شوم سونګوریانه په کام برید وکړه موږ هم خپل ځای بدل کړ کارتال غونډۍ که چې کوم کم دی هلته راشه د عسکر یو کس هم وژنو زر دلته راشه اصله ځواب راکه اصله اصلي اعصاب مې مه خرابوه زر کوه ځواب راکه ځواب راکه جالله دا ځواب نه راکوي لکه چې بیا یې چېرته ګلان کرلي ماشا تاسې ولې داسې سمدلاسه منفي فکر کوئ یعنې کیدای شي چې داسې هېڅ کومه خبره هم نه وي شوي څه ووایم یا کیدای شي چې د مخابرې چارج خلاص شوی وي ملګریا یعنې سمدلاسه باید منفي فکر ونه کړو د دې بیچاره عسکر دردونکې پایله راورسېده تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې تا به ستا پخوانی کوژدان وژنې ګرانې افسوس ډېر افسوس د سونګوریانو د ډلې یوه عسکره او د نښان ویشتونکي دردونکې پایله څومره دردونکې ده رزیلې زر کوه راځه دلته پټېږو دفتر کې مې ډېر کارونه پاتې دي فاراناز لږ بیړه وکړه ګرانې زه ځان تیاروم لږ په تمه شه نجاتي که له پټې کامرې نه خبر شي هر څه به ختم شي ته څه کوې فاراناز دا تبلو مې ډېره خوښېږي نجاتي دا چې وینم د ایران ژوند مې را په یادېږي تا ته یې ډالۍ کولی شم نه نه همدارنګه بیا به هم راشو خو زموږ د موقتي نکاح وخت نن ختمیږي
یوه اونۍ نوره به هم وځنډو څنګه؟ په پیسو سره که نه؟ دا واخله زرکه واخله یو اونۍ مو نوره هم وځنډوله. خو یوې خبرې ته د پام وي نجاتي چې چاته حال ونه وایې دا خبره دې زموږ منځ ته کې وي. لیونۍ شوې دا حال څوک چاته وایي؟ کار وشو دا د یوې اونۍ لپاره مې وځنډوله. زرکه ځو. زرکوه چې ځو. ته هغه خاینې چې تلویزیون کې ښودلی وې بمونو ته دې چاودنه ورکړې. پام کوه ته څوک یې ها؟ دا ول سوال دی. او ته څوک یې؟ دا زما شرعي نکاح شوې مېرمنه ده. ما ته وګوره ولسواله مېرمنه مې ټپي ده وینه ضایع کوي. هغه روغتیایي مرکز ته بوزه درملنه یې وکړه وروسته یې بیا بېرته راوله تر څو چې د بېرته راځي مېرمنه به دې له ما سره وي. که کومه تېروتنه دې وکړه مېرمنه دې وژنه. ښه ده مېرمنه دې زه د چا په نوم هغوی ته وپېژنم شکمن کېږي. د ولسوالۍ مشر او مسؤل ته یې څوک له تا نه پوښتنه نه کوي. ورته ووایه او بېچاره او بېکسه مېرمنه ده. سمه ده؟ سمه ده سمه ده ستونزه نه غواړم. راځه مېرمنې راځه. هاوی مه ډارېږه هېڅ هم نشي کولی هېڅ اندېښنه مه کوه. سمه ده؟ سمه ده. ته هم مخکې شه. زرکوه سمه ده زرکوه سمه ده. مېرمنې شاته چې کوم شال دی هغه دې په مخ واچوه چوکۍ کې وغورځېږه. دا موټر به یو ځل وګورو قومندان صاحب. څنګه کوئ دلته د ودرولو لپاره د بل موټر پیدا نه کړ چې اوس د ولسوالۍ موټر دروي هغه د ولسوالۍ مسؤل دی. وبه ګورو چې په رښتیا ولسوال دی او که نه. خیرات دی عسکره کومه ستونزه ده؟ که کومه ستونزه نه وای موږ تاسې درولې ښاغلی ولسواله. شاته چې کومه مېرمنه پرته ده هغه څوک ده؟ ګوره عسکره د دې ځای تر ټولو مشر زه یم له ما نه پوښتنه نشي کولی. دلته زه له تاسو نه پوښتنه کوم. وکه د څه شي پوښتنه کوې؟ ته دلته څه کوې عسکره؟ ته په کوم صلاحیت سره د ولسوال موټر دروې او ترې پوښتنه کوې ها؟ جلیله ته دې خواته راشه. ښاغلی ولسواله موږ دوه تښتېدلي کسان لټوو. دلته پلټنه کوو هیله کوم خبره مه لویوئ. مېرمنه مې ناروغه ده موږ باید روغتیایي مرکز ته ځان ورسو. اوس نو اجازه راکړئ چې موږ لاړ شو. ډاکټره مهرباني وکړه مشه. د ښاغلي ولسوال مېرمنه ناروغه ده کېدای شي چارجرې مرستې ته اړتیا ولري یو ځل یې وګوره. سمه ده مشه زه همدا اوس د ښاغلي ولسوال مېرمنه ګورم. ودرېږه نه یې غواړم عسکره ستا سره خو درمل هم نشته. له مخې مې لرې شئ زه ځم که نه نو ستاسې په اړه شکایت کوم. خبر اوسئ. زموږ موخه ستاسې مېرمنې سره مرسته کول دی. نه یې غواړم عسکره تاسې لاړ شئ هغه کس ونیسئ چې تلویزیون کې په اړه راپورونه خپرېږي. موږ یې هم لټوو لکه چې چېرته دې لیدلې. څو شېبې مخکې زما لاره نیولې وه زه ترې وتښتېدم.
د ملنډو وهلو وخت نه دی ډلګۍ مشره. څه ډول چې تاسې فکر کوئ حالت له هغه نه ډېر جدي دی. نازا هیڅ خیرات نه ده، څنګه یې ووایم؟ رازیلانو بازار کې به هم دا چا ته نه ورکړی. ډېر څه به وګورې چې باور به دې پرې رانه شي. هغه رازیلان چېرته دي؟ ها چېرته دي ووایه. څه خبره ده؟ تاسو په دې کار کې ما ته هیڅ ونډه نه راکوئ. پر احتیاط چې له خلکو نه په اقرار اخیستلو کې زه ډېر مهارت لرم. دا چې څوک د چا ژوند په دوزخ بدلوي اوس به یې وګورې رزیلې بې شرفې. ما ته غوږ شه، پام کوه چې داسې ونه کړې. اصلې تا ته وایم ځواب راکړه. اصلې جلیلا زر کوئ. بام دی وتښتئ. عمره پیکا د لاسې بم لوبه بیا په دردو خوړل شوه. دا لوبه ډېره اغېزناکه ده، هم ډېره په زړه پورې ده او هم ګواښونکې. رزیلانو برید شوی وتښتئ. راځئ 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 راځئ. راځه اوس نو ماته وګوره. دا خو عسکر دی، یو بل حرکات هم شته. رزیلانو په یو حرکات هم نه پوهېږئ. خبره ده ماشه هغه هلک دلته نشته. جلیلا قمندان صاحب هغه هلک دې ځایونو کې نشته. جلیلا موږ هم پیدا نه شو کړی. دا هلک مو ولې دلته راوستی؟ د دې لپاره چې نازا حل ونه وای دا یو ضمانت دی قمندانه. دا هلک موږ ته یو لوی مصیبت پیدا کوي. وروسته بیا ګړنګ کې واچوه. ګوره اوریش قمندانه دا دروسله ماشوم دی. ها رزیله قمندان ته عقل مه ښیه. څه چې درته وایي هغه وکړه. په سترګو دی لا قمندانې.
څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ مخکې شئ. دلته څه خبره ده؟ داسې وکړئ، داسې وکړئ. دا خو سنګریان دي. قمندان صاحب د ګیدړانو مشر د باندې راووته. ومې لیده جالله کیدای شي هغه هلک هم اسمته دي. داسې وکړئ، مه پرېږدئ چې مخې ته راشي. هلک راولئ، هغه هلک د دوی مخه نیسي. جالله هلک زموږ په وړاندې کاروي. هغه کار ماته پرېږده قمندان صاحب. سا اخیستلو ته څوک نه پرېږدي قمندانه، هلته چې هر څوک دننه شي وژل کېږي. ها زر کوه ډاره نه. سمه ده. دا لیونی خو موږ پسې را روان دی. مرسته ته کسان راغلل قمندانه. ځان کپټانه، هغوی موږ ته رانږدې کېږي. څه ته په تمه کېږئ، راکټ ورکئ، زر کوئ. سمه ده وارش قمندانه. ماشه د پورتنه کسانو را باندې څه کوو؟ زر کوئ، مخه یې ونیسئ. نږدې کېدلو ته یې مه پرېږدئ، پام کوئ. جالله موږ د برید لاندې راولي. زر کوئ. قمندان صاحب باید سمڅې ته پرېږدو چې نږدې شي. زما ساتنه وکئ. سمه ده ماشه. سر کپټانه، هغوی موږ ته رانږدې کېږي. څه ته په تمه کېږئ، راکټ ورکئ. سمه ده وارش قمندانه. راکټ چې راکټ ورکه. راکټ! قمندان صاحب! ماشه زر کوم ماشه، پاڅېږه ماشه. ډلګی ماشه. ماشه زر کوئ، یو څه ووایئ. هلته څه خبره ده یا؟ هغوی ولې اوس هم نه پاڅېږي؟ قمندان صاحب دوی خو نه دي مړه شوي. داسې وکړ. والله چې فکر مې خراب شو، والله چې فکر مې خراب شو. د دوی مخه ونیسئ. برید وکړئ زمریانو، نن یې ورځ ده، مردارې کوئ. مخکې ځو، زر کوئ. میدان ته شئ رجلانو. باندې وتښتئ. قمندان صاحب له دې ځای نه ځو. دوی څه ډول بلاوې دي؟ جالله پام کوئ. هغوی موږ ته پرېږدئ قمندان صاحب. داسې هلک وګورئ. زر کوئ.
زما رایا سردار وروره سردار وروره زه پوهېدم چې تاسو دلته راځئ ښه زما رایا که نه هغه نه کنویشن کشیان ورنه وه که نه هغه زه وتښتولم پوهېږم زما رایا پوهېږم ته ښه یې ها مه ژاړه هلکانو سره ژړل ښه نه ښکاري سمه ده د ډېر نه ژاړم وروره د خوشحالۍ نه ژاړم واخله جګړن سردار تا سره خبرې کوي سرداره نازا زوی مو درته وژغوره حالت یې ښه دی مخابره ولکان ته ورکه سرداره زویا نور نه ماته زوی مه وایه په ما چې هر څه وشول ستا د بدو کړو له امله وشول خیر د داسې خبرې مه کوه زویا دا چې زه تا غوندې ترهګره مور لرم شرمېږم نور نه له ما سره خبرې مه کوه نازا ولکان ښه دی اندېښنه مه کوه په لږ وخت کې به ارام شي سرداره 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 هم نمره بسته خبره راکړه زوی مې او سردار کولی شي چې زما ژوند ته بدلون ورکړي خو دواړه له مانه ډېره کرکه کوي اپ دلته دی زما ګرانه زمریا څنګه یې ګرانه د رازیلانو مشر وتښتېد قمندان صاحب شاهین هم په دې ځایونو کې نه و ډاکټره ولکان ښوونځي ته لېږو سمه ده مشره اندېښنه مه کوه زه دا کار کوم شاهین لټوو لرې نه شي تللی همدلته به چېرته